الله تبارک وتعالى یو فرشتہ پیدا کړی ده سره د عرش معظم نه لاندې خپې په مزمکه باندې لګېدلې دي یو وزر په مشرق باندې بل په مغرب باندې الله تبارک وتعالى یو عظیم جسامت والا فرشتہ پیدا کړی صاحبانو خدای پاک ډېر عجیب مخلوق پیدا کړی دی فرشتي ډېر عجیب مخلوق دی په دې کې داسې فرشتي شته فرشتہ یو کتاب دی هغه کې دا ټول ذکر د فرشتو دی داسې فرشتي به کې شته چې د دنیا ټول دریابونه د دریاب دنیا ټول سیندونه د دنیا ټول چینې د دنیا ټول ګویان نهرونه ولې یعنی دا ټول او بچره یو ځای کې او د هغه فرشتي په سر باندې روانه خپو ته برونه رسي داسې فرشتي چې یو غټ کډواله سړی په غټ اوخ باندې سوشي او د سترګې پرې ګاډي کې ونه نوځي نو پاس په باندې لګي داسې فرشتي شته چې دا غوندې دنیا اوپر یو ځای کې او د هغې فرشتې سر پې لمدول غواړي نو دې لپاره کافي دی په دې غوندو اوبو به سر لوند شي دا دې چرته سنبال کړي غټ کائنات دی د الله جل جلاله خدای دا هر څه د حضور د پاره دی دا هر څه د حضور د ذکر د پاره دی دا هر څه د حضور د خوشحالۍ د پاره دی دا هر څه د حضور د مخه پیدا دی تاسو سوچو کې کنه دې فرشتي د قدامت ته وګورئ دې خبرو ته وګورئ او بیا د خپل نبی دې شان ته وګورئ دا هر څه چا د مخه پیدا دی حضور په خپل فرمایي خدای پاک زما نور چې دی زه خدای پاک د خپل نور نه پیدا کړم الله څنګه حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی انا من نور الله وخلق من نوري زد الله د نور نه پیدا شوی خدای پاک د خپل نور نه پیدا او څومره تخلیق چې شوی دی الله زما د نور نه کړی دا څه د حضور د محبت دا فرشتہ چې دا دومره لوی جسامت لري حضور می فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم چې کله یو نر یا خزا زما د امتنا په ما باندې درود شریف ولولي په ما باندې درود شریف ولولي اے د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یادونکو د درود په شکل کې یادونکو خوشخبری ده تاسو او دومره عظیم اجر دی پکې چې زما استاد سوچ نه ډیر زیات لري دا خبره چې هغه اجر او عظیم او حساب وی الله پاک ته فرمایي د عرش نه لاندې یو سمندر دی د اوبو یا د نور دی دغه نور په دې سمندر کې الله تعالی فرمایي دې دومره لوی فرشتي ته فرمایي چې کله څوک درود شریف وایي هغه نه وي که خزر وایي په دې کې غوپه هوا دا فرشتہ راشي او په دې کې اردو بشي او بیا د دې اوبون روزي او دا یاد وساتئ د دې مخلوق یاد کړی دی بنی آدم نه دی یاد کړی پیرانی نه دی یاد کړی چرندګا مخلوق یاد کړی مخلوق هغه چاته ویل شي ما سیوا د الله نه سیوا چې څومره پیدایش دی د دغه برابر وسری دی د دې برابر وزیر دی الله تعالی فرمایي په وغه دی او چې کله باغ سمندر کې غوپه وي او دا بهر ته راوځي د خپل وزر وڅندي د هر یو وزن نه یو څاڅ کرا پریوځي الله تبارک وتعالى د هر څاڅ کې نه فرشتہ پیدا کړي اوس دا فرشتي خدای په خپل عبادت لا پیدا کړي په عبادت کوي عجیب ډیپته وتا ولري د دغه دومره ډیرو فرشتو چې مو سده بار خبره د دغه ډیپټي بچي ذکر کون کی د حضور علیه الصلاۃ والسلام څومره خوش نصیب دي حضور می فرمایي چې ورځ د قیامت پورې بدا دومره بی حساب او بی کتاب فرشتي لګي او دغه درود وانکی د بار بد بخنه دعاګانې الله نه و دغه دې الله پاک ډیر زیات مهربان هغه خلکو باندې خپل رحمت خلکو ته خپل رحمت متوجه دی چې څوک حضور علیه الصلاۃ والسلام یادي په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وایي د حضور علیه الصلاۃ والسلام د یاد عجیب طریقې څوک د میلاد په شکل کې